السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته مغفرته. محترم پوښتنه کړې ده چې د مدینې منورې څخه خاورې وړل دا بعضې حاجیان یې وړي، دا د شریعت د نظره څخه څنګه ده؟ محترمه پروا نه لري، په دې کې څه مشکل نشته، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرام امر کړل په دغه باندې چې تاسې د مدینې خاوره استعمالوئ، په دې کې شفا ده. یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک به دا ویل: تربت ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. او دغه رنګه بحر العمیق صفحه 2706 الباب العشرون په تاریخ المدینه دې ته پر وضاحت ورکړی دی چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې غبار د مدینې شفا ده د جذام د مرض. او دغه رنګه عبدالله بن عمر رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک له تبوک څخه راوګرځېدی چې مدینې ته راکلی مشایخ و غلمان یعنې د سپین ږیرو ځوانان ټول راوتلي وه. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم د ابراهیم بن جهم څخه هم داسې روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم رالی د بني حارث کره، هغه چې و د وبا په مرض و. رسول الله صلی الله علیه وسلم: مالکم یا بني الحارث، څه در پېښه ده؟ هغه ورته د وبا په مرض اخته یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته ویل: دغه تبي و دغه د نستردونو دا شیان چې در لیدلي دي، فاین انتم من الصعيب، دا صعيب وایي یو شله ده دالته. قالوا یا رسول الله ما نسمع به، موږ څه وکړو؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورسې خاورې یې راوړې، اوبو کې واچوي، بیا پر اوبو کوي، بس دغه دعا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دغه الفاظ ته خوله ورته راووتل: بسم الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ورته وایي: بسم الله تربت ارضنا بریقة بعضنا یشفى سقیمنا باذن ربنا. نو دوی دا اعمال وکړي، خاورې راوړلې، الله جوړ کړل. او دغه رنګه وایي دا صعیب د وادي بحتان هم ورته ویل کېږي. او دغه رنګه د ابي سلمه څخه روایت دی چې انا رجلا، یو سړی رالی و رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په پښه کې مرض و، دانې ورباندې راختلي و. رسول الله صلی الله علیه وسلم مرک دا خاوره داسې راواخته، پر تویو کباره یې پر وموښل، دغه مخکې الفاظ چې ما درته ذکر کړو دغه یې ورباندې وویل. نو د مدینې ټوله خاوره شفا ده د ټار مرض، څوک عقیده ورته لري. داسې خلک به ومي چې د مدینې د خاورې و د خوشویو فرق ورباندې نسته، علیاذ بالله. موږ ته خو د مدینې خاوره تر زرو هم قدرمنه ده، تر سپینو زرو هم قدرمنه، تر لالو تر مرجان هم قدرمنه ده. بحر العمیق صفحه 2706 الباب العشرون في تاریخ المدینه. نو دا خلک چې مینه ورسره لري، محبت لري، ادب لري، هغه یې مني. دا هغه مځکه ده چې امام ابي حنیفه رحمة الله علیه مبارک دلته بولي نه کول، تر حد حرم به وتی ول، دا تر رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک قدم نه ایښودل سوی په مځکه، زه پر هغه څنګه بولي وم. خو دا پرون موږ حاجي عبدالعزیز وار وصول الله جل جلاله دي جنت ته ورولي، د سید شهدا سره چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کوم موضوع ته ورختلی دي، کوم ځای ته ورختلی دي، هغه ځای چې یو وخت اشاره الخشایع راچولی دی، پرون چې موږ ورلو بند کړی و، بند همدغه یې ما دعا به وکړو. نو دی خو هغه ځایو ته خشایع راچوي چې په هغه کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک حضور کړی، نو منی خو یې بیخي نه، هغه چې یو پرم پراسې باره د هغو په هغو ته برکات کوي، هغه مثلا کافرانو خوا ته میلان سوي دي، د هغو قوانین نافظوي، د هغو قوانین چلوي. نو محترمینو د مدینې منورې خاوره هغه شفا ده د هر مرض. خپله مې دونه خاوره راخیستې د ما له خبر به نسي، خاص مې له هغه ځای راخیست چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک صحابه کرامو ته ورښو ویل دغه خاوره در واخله. نو څوک بیا قدر نه لري، او داسې دیوبندي غوندې خلک ته یې بیا قدر شته.
ای خدر زر زرگر شناس خدر جوهر گوهری دغه د مدینې منورې خرما چې ما یوړه ده منده کې هلته ما نه غورځولې ټولولې مې نو اوس مې خلک خرما نه بلکې نور ډېر ښه پاک شیان دي هغه دغه یې غورځي محترمه د مدینې منورې خاورې یوسه درسره پټې یوسه ځای دې راګیر نه کړي باره به مشرک شوی والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته